بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، ډیر سړي د خپل تناسلي اندام نه شکایت کوي چې د جما په وخت کې خپل وظیفه په سمه توګه نشي ترسره کولی، ځکه چې دغه سړو کې د جنسي کمزورۍ او د ژر خلاصېدو لپاره سپری او قسم قسم نوري ضروري دوايان استعمالوي. نو د دې لپاره چې تناسلي اندامو په طبیعي توګه د جما لپاره تیار شي، نو په خپل خوراکي نظام کې لاندې خوراکونه شامل کړئ. اول مکروني. د مکروني د پخلي په وخت کې چې پکې هندي غوز شامل شي، نو تناسلي اندام د جما په وخت کې ډیر قوت ورکوي چې له امله یې په ښه توګه غټیږي او نشونما کوي. دویم وربشي. خالص وربشي چې په اوبو کې وجوشول شي او د جوش په وخت کې یو قسم اوبه کوي، دغه اوبه چې وسکل شي ډیره فایده لري. دریم زعفران. زعفران د بدن خصوصا د هګیو لپاره، د ځوانکو لپاره، د حساسیت لپاره او د جنسي قوت لپاره ډیر زیات مفید دي. څلورم لونګ چې په اوبو کې وجوشول شي او د چای په شان وسکل شي، نو په بدن کې حرارت پیدا کوي او تناسلي اندام ته وینه ډیره ورکوي چې له امله یې تناسلي اندام ښه غټیږي او ښه نشونما کوي. لاچي. د لاچي کارولو سره جنسي خواهش زیاتیږي او تناسلي اندام ورسره غټیږي. شین چای. شین چای هغه مواد لري چې د صحت لپاره ضروري او د بدن ټولو اندامونو ته نشاط گروت ورکوي او تناسلي اندام فرش کوي. زیره او بادیان. د مسالو والا سره د خوراکي د خوشبویي لپاره استعمالیږي او تناسلي اندام ته د جما په وخت کې قوت وربخي. اتم قهوه. د قهوې استعمال تناسلي اندام ته وینه ورکوي، جنسي خواهش زیاتوي او مزاج ښایسته کوي، قوت ذاکره ښه کوي، کولیسټرول ختموي او که څوک د ورځې 3 نه 5 ګیلاسه پورې وڅښي، نو 5% وزن کموي. د یادونې وړ ده چې په چای کې به بوره نه استعمالوي. نهم شفتالو او مالټه. منی یا سپرم زیاتوي او په جنسي علاقه کې ډیر مفید دي. لسم لوبیا او فاصله. وزن برقرار ساتي، اضافه وزن ختموي، اندامونه برابروي او د تناسلي اندام په غټېدو کې ډیر مهم رول لري. 19 گازرې. د ویټامین ا په درلودلو سره د سترګو نظر زیاتوي او بدن ته وینه سپلای کوي او جنسي وظیفه ډیره ښه کوي. دوستانو، که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ، نو په خپلو ښایسته رازونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په ځان ډیر زیات پام کوئ. الله پامان.